خپل نوسی دمول وی اعیذکما ز پناه غواړم پتا سودواړو تاسو باندې بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه پدې خپل نوسی دم کړی دی ښا اعیذکما بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه پدې خپل نوسی دم کړل بیا ورته وی اے بچوړو اے نوسو پدې دم به ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دمول ستاسو پلار با دا دم ورچو په خپلو بچو باندې نبی علیه السلام بخپله بچو باندې دم ورچو د بیمار فرسی لبتو عیادت به یې کو نو دا د نیکو میدان دی ځان لپکې نیکی وګټو ویوم نبعث من کل امت په کومه ورځ چې راپورته به کو موږ د هر یو امتنا شهیدن یو گواهی کوونکی پیغمبر ثم لا یؤذن بیا به اجازت نشي ورکیدلی د عذر للذین کفروا هغې کسانو ته چې کفر یې کړی دی ولا هم یستعتبون او نه به د دوی نه طلب د توبې وکړلی شي وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ په کم وخت کې چې اوویني هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دی اوویني العذاب عذاب لره فلا يخفف عنهم پس پک په نشي د دوی نه دا عذاب ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکېدلی شي دی بیمار لور شي او هلته د دعا ضرورت راشي لکه دعا غوښته پکې راځي بیمار له سړی لاړ شي نو ښه خبره دا ده چې سړی د بیمار تپوس لځي او دی اودس وکړي او لاړ شي او د بیمار فرسی وکړي نو حدیث مبارک کې راځي د شپېته کاله د فاصلې په بنیاد الله د جهنم نه لري کی شپېته کاله فاصله د الله د جهنم نه لري کی او نبی علیہ السلام فرمایي چې بیمار لاړ شي نو دته آرام راولئ دته تسلی ورکوئ ښه دله چې الله څه لیکلي هغه به هسې پیښیږي خو ته ورته وایه الله به دې روغ کړي الله به دې صحت نصیب کړي خفه کېږه مه الله به درله صحت درکړي خفه کېږه مه الله به دې روغ جوړ کړي نو چې بیمار لځي دا تسلی ورکوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم